د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. چین او هند. موږ لیدلی دی چې لومړي تمدنونه په بین النهرین، مصر او د کریټ په کوچنۍ جزیره کې شروع او وده یې وکړه. د هغه وخت په شاوخوا کې په چین او هندوستان کې هم ستر تمدنونه پیل شول او وده یې وکړه. په چین کې د نورو ځایو په شان خلک د لویو رودونو په وادیانو کې سره ځای پر ځای شول. دا هغه خلک دي چې مغول نومیږي. دوی له ژړو او وروسته له اوسپنې څخه ډېر ښایسته لوښي جوړ کړل. کانالونه یې وکیندل او ښې ودانۍ یې ودرولې او د لیکلو یوه نوې لار یې راوایستله. دغو لیکونو په شکل کې له نورو څخه توپیر درلودی او د هندي، انګریزي یا اردو په ډول نه ول. د رسم او تصویر په ډول لیکل کېده. هر لغت یا ځینې وختونه یوه پوره لنډه جمله به یو شکل یا تصویر و. په لرغوني مصر، کریټ او بابلیون کې هم له یو ډول تصویري نوشتې څخه کار اخیستل کېدی. دغه ډول لیکنه اوس د هایروګلیفیک لیکنې په نامه یادیږي. دغه ډول لیکنې به دې خامخا په موزیمو او ځینې کتابونو کې لیدلې وي. په مصر او غربي هیوادو کې دا نوشتې یوازې په ډېرو زړو ودانیو کې لیدل کېږي. ډېره موده کېږي چې چا له دې ډول نوشتې څخه کار نه دی اخیستی. خو په چین کې دغه اوس هم له یو ډول تصویریزې نوشتې څخه کار اخیستل کېږي چې له لوړې څخه کښتې خواته لیکل کېږي، نه لکه انګلیسي او هندي چې له چپې خوا څخه راستې خواته یا اردو چې له راستې خوا څخه چپې خواته لیکل کېږي. په هندوستان کې د پخوانیو ودانیو یوه زیاته برخه تر خاورو او ریګو لاندې پاته ده. هغه به تر هغه وخته زموږ څخه پټې پاته وي چې یو څوک هغه ځایونه وکیندي او له خاورو څخه یې راوباسي. خو په شمال کې دا اوس هم د ځینو ډېرو زړو ودانیو خرابۍ پیدا سوي دي. موږ پوهیږو چې ډېر وختونه پخوا دمخه تر دې چې آریایان هندوستان ته راسي، دلته دراویډیان اوسېدل او هغو ډېر ښه تمدن درلودی. هغو به د نورو هیوادو له اوسېدونکو سره تجارت کاوه. خپل مالونه به یې بین النهرین او مصر ته لیږل. د بحر له لارې به یې وریجې او داسې داروګان لکه تور مرچ او د ودانیو لرګي نورو هیوادو ته لیږل. داسې ویل کېږي چې د بین النهرین د اور د ښار ځینې پخواني قصرونه په هغو لرګو جوړ سوي ول چې له هندوستان څخه ورلیږل سوي ول. دا هم ویل کېږي چې سره زر، مرغلرې، عاج، طاووس او بیزوګانې له هند څخه غربي هیوادونو ته لیږل سوي دي. په دې ډول وینو چې د هغه وخت د هندوستان او نورو هیوادو ترمنځ ډېر تجارت موجود و. تجارت یوازې هغه وخت منځته راځي چې خلک تمدن ولري، متمدن. په هغو وختو کې هند او چین دواړه کوچني دولتونه یا کوچنۍ پاچایانې وې. له دغو هیوادو څخه د یوه لا هم دونه ډېرې مځکې تر لاس لاندې نه وې لکه اوس چې لري. هر یو کوچنی ښار، یو څو کلیو او یو څو د کرهڼې مځکو به ځان ته یو جلا حکومت درلودی. دغه دولتونه ښاري دولتونه یا سیټي سټیټس بولي. د هغو یوه ډېره برخه په هغه وخت کې لا جمهوریتونه ول. په هغو وختو کې پاچاهان نه ول، یو ډول انتخاب سوي قومي مشران ول. خو ځینې وړې پاچاهۍ یا پاچاهیانې موجودې وې. که څه هم ښاري دولتونه جلا جلا حکومتونه درلودل، بیا یې هم کله کله یو له بله همکاري سره کوله، یعنی یو له بله سره یې مرسته کوله. کله کله به یو لوی دولت د څو نورو کوچنیو دولتو مشر سو.
په چین کې دغو دولتو ډیر ژر خپل ځای یو لوی دولت یعنی یوې لویې امپراتورۍ ته ورکړ. په دغو وختو کې وو چې د چین لوی دیوال جوړ کړه سو. تا د دې لوی دیوال په باره کې شیان لوستي او خبره یې چې څونه ستر شی دی. دا دیوال له بحیرې څخه بیا د شمال تر غرونو پورې غځېدلی دی، څو پر چین باندې د نورو مغولي قبیلو مخه ونیسي. دا دیوال 1400 میله اوږد، له 20 څخه تر 13 فوټو پورې جګ او 25 فوټه بر لري. په معینو فاصلو کې کلاوې او برجونه پر جوړ سوي دي. که داسې یو دیوال په هندوستان کې جوړ سوی وای، نو هغه به په شمال کې له لاهور څخه شروع سوی او په جنوب کې به تر مدراسه پورې غځېدلی وای. دغه لوی دیوال تر اوسه پورې لا ولاړ دی او که چین ته ولاړه سې لیدلی یې سې.